حضرت امام عاصم رحمه الله دا په مسجد نبوي کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مسجد کې طالبانو ته سبق شو. طالبانو ته د الله تعالی کتاب ورشي، قرآن کریم ورشي. حضرت امام عاصم رحمه الله څخه طالبان پوښتنه کوي چې حضرت ستاسو د دې خولې یو خوشبويي ولاړېږي، ستاسو د دې خولې یو ښه بوی پورته کېږي، دا په څه وجه باندې؟ دا کوم عطر دی، کومه خوشبويي ده، د کومه ځایه تا راوړې، چیرې دې پیدا کړې ده چې ته لګوي مستعملوي؟ حضرت امام عاصم رحمه الله به ورته جواب ورکاوي چې طالبه د دې پوښتنه مه کوه، د دې سوال مه کوه. د کال شپې ورځې داسې تېرېدې، آخر داسې ورځ راغله چې هغه طالبان رخصتېږي، هغه طالبان د استاز نه جلا کېږي. په دې وخت کې طالبانو په خپل مابین کې مشوره سره وکړه چې نن به خامخا پوښتنه ځینې کوو چې دغه عطر، دغه خوشبويي دا تا چیرې پیدا کړې ده، په کوم دکان کې دې اخیستې ده؟ طالبانو امام عاصم رحمه الله راټینګ کړ. د حضرت امام عاصم رحمه الله د سترګو نه اوښکې راغلې، د سترګو سه یې اوښکې راځي. طالبان شاګردان هغه په دې باندې اریان سوه چې ولې دغه تکلیف ورته پیښ شو. امام عاصم رحمه الله دې طالبانو ته وایي چې تر کال په تېرېدو اوږدو شېبو کې ما تاسو ته جواب نه درکوئ، خو نن مجبور یم تاسو ته به جواب درکوم. یو شپه مې تلاوت کوئ د قرآن کریم د شپې، بیا چې خوب راغلی قرآن شریف مې قط کړي، بیده سوم. په خوب کې حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وینم. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ما ته وایي عاصمه، ما ورته وویل وای دا ستا خوله راوړه چې زه در مچ کړم. دا ستا د خولې څه تلاوت دومره مزهناک خوندناک دی